راځو موږ ته چې بل کوم موضوع د پی ایچ پی کې هغه بریک اینڈ کنټینیو سټیټمنټ دی او دا یو خبره نور ځان سره بیخي په یاد وساته چې دغه موضوعات موږ سره په هر پروګرامینګ لنګویج کې وي بریک او کنټینیو هم موږ سره په هر پروګرامینګ لنګویج کې دا کیورډز دي موږ سره او سره پر استعمالي هغه اوس موږ وایو مثال د خبرې معلوم اخسته ده او زما د لوپ چې د لزل چلیږي او موږ ته دا ویلیو پرنٹ کیږي لسواري یو نه نیول لاسو پور پرنٹ کیږي خو زه هم چې کله سلور تر رسیږي نو سلور د شي سلور د سکپ کړی شي او هغه نه د نور مخ کې لاړ شي صحیح ده دا زمونږ لوپ لسواري پرنٹ کیږي چلیږي او لس پورې موږ سره پرنٹ کیږي خو زه هم چې کله سلور تر رسیږي نو سلور د سکپ کړی شي یعنی پات دي شي سلور د پرنٹ نشي او پنځونه د شروع کې او مخ کې لاړ شي د هغه لپاره موږ څه کوم یو کنډیشن لیکو کنډیشن د لیکو ته کچې د آی ویلیو مساوي شو سلور سره نو د کنټینیو ورچو نو کنټینیو بس کوي دلته آی چې لاسونه کوښنی وي یو به پرنٹ شي بیا به دوه پرنٹ شي بیا به درې پرنٹ شي بیا به سلور ته راشي چې دا وګورو سلور سره مساوي د نو کنټینیو چې کله کنټینیو ولګي نو دا بیا نه پرنٹ کیږي کنټرول بیرته راځي دلته فار ته بیا انکریمنټینګ کیږي چې انکریمنټ شي بیا 15 شي نو 15 به تاسو شي پرنټینګ به وشي نو سلور به تاسو پرنٹ نشي اوس بریک څه کار کوي بریک بل رقم تا کار کوي مثال موږ سره لوپ چلیږي د لسو پورې او زه ویلیو لسو پورې پرنٹ کول غواړم خو زه هم چې دا لوپ دیو چلیږي او سلور پورې د ویلیو پرنٹ چې سلور ته چوره سي بریک دیو لګي بیا د نور نه پرنٹ کیږي نو لوم کنډیشن لګو کا چې دا د آی ویلیو مساوي شو سلور سره بس ته بریک لګاو نو لته ته بریک لګي د کار شي د چکرل دا راشي یو وی پرنٹ شي دوه شي پرنٹ شي درې شي پرنٹ شي سلور ته ورسیږي نو ګور چې دا بریک لګیدل نو ډایرکټ تا کنټرول د لوپ څخه د باندې راشي بس د لوپ کیسه ختمه بیا تاسو سره دی نه چلیږي نو دا موږ د بریک او د کنټینیو کار ده راځو مثال ته لیکم فار آی مساوي د 1 سره ترڅو چې آی کوچنی وي د لسونه ته هغه آی پلس پلس کوا دنه راځو د آی ویلیو پرنٹ کوو نو د آی ویلیو به موږ سره څنګه پرنٹ کیږي لس واري به موږ سره د آی ویلیو پرنٹ کیږي سفاری لوډ کا نو د موږ راشو پرنٹ نشو اکوم نه لیکل نو اکو به ولیکو سیو کړو سفاری لوډ کو نو موږ سره به لسو په نه پورې ویلیو پرنٹ شو ځکه موږ چې لسونه کوچنی وي کوم صحیح واچو نو بیا موږ سره لسو پورې پرنٹ شي خو ځم چې کله دریو تر رسیږي یا سلور تر رسیږي یا پنځو ته هر تاسو واړي نو هغه ویلیو د پرنٹ نشي مثال شپږ تر اوسه شپږ د پرنٹ نشي سکپ دي شي نو دلته به موږ دنه چک برابر لیکو اف کا چارتا آی مساوي شو له 15 سره نو دلته براشل د ورته کې کنټینیو او سیو وکړه تاسو سفاری لوډ کا نو څه شو یو 2 3 سلور 15 پورم لیکل او 15 رانه ډایرکټ شپږ نه شروع کړو 15 ویلیو چې هغه موږ سره سکپ کړی شو کزراشي مثال ورته لیکم چې نه و سکپ کا او رایم سفاری لوډ کما نو ګوره شپږ نه ډایرکټ ورسته اتر راغی نو شپږم ویلی چې هغه موږ سره پرنٹ نشو نو دا موږ سره د کنټینیو خبره ده وګورئ چې موږ بریک ولګو راشي مرته د کنټینیو په ځای بریک ولګوم نو بریک مطلب چې بس کیسه ختمه نو ګوره شپږ پور راغی ووم نه اخواته ټول ختم شو چې کوم ورته چې کله دا و سره مساوي شول د بریک ولګاو نو کیسه ختمه بریک راغله او کیسه ختمه کزراشي مرته چې مثال د خبرې 15 کې وګوره صفای لوډ کما نو 15 تر راغله د موږ سره بریک ولګیدو